غور ولایت کې د نشهیي توکو څه باندې 2 شپېته کارخانې کشف او له منځه وړل شوي. د غور ولایت ځایي مسؤلین وایي په تیر کال کې په دغه ولایت کې د نشهیي توکو تر 2 شپېته ډېرې فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي. د غور ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالرحمن بدري ویلي چې د نشهیي توکو دا کارخانې د امنیتي ځواکونو لخوا د مرکز په ګډون په لال سر جنګل، دولتیار، شهرک او ولیار ولسوالیو کې کشف او له منځه وړل شوي دي. د امنیه قماندانۍ ویاند زیاته کړې چې 150 ټنه چارس، 50 کیلوګرامه شیشه، 522 لیټره تیزاب او 150 لیټره الکول هم ترلاسه شوي او د دغو نشهیي توکو د فابریکو په تړاو 9 شپېته تنه نیول شوي چې تر پلټنو او څېړنو وروسته عدلي ارګانونو ته معرفي شوي دي. بلخوا د غور ولایت اوسیدونکو د نشهیي توکو د کښت او قاچاق د بندولو په اړه د اسلامي امارت د پریکړې هرکلی کړی او له دغو توکو سره یې پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی.